محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک پیش کې د دې حدیث راوی حضرت سلیم ابن جابر جحمی رضی الله عنه معروف او مشهور صحابی دی. حضرت سلیم ابن جابر رضی الله عنه یو ورځ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملاقات ته رالم، ځکه د صحابه کرامو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ملاقات سره ډېره مینه وه. د هغې دپاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملاقات عبادت و، د هغې دپاره د پیغمبر علیه السلام سره ناسته عبادت وه، د هغې دپاره د پیغمبر علیه السلام مخ ته کتل عبادت و، د هغې دپاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبرې اورېدل عبادت. نو ځکه صحابو به ډېر کوشش دا کوی د ډېرو لیرو لیرو ځایو څخه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملاقات ته راتلل. نو حضرت سلیم ابن جابر وی رالم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملاقات ته او اجازت مې وغوښتی. چې کله اجازت راته میلاو سو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضور ته پیش سم، سلام یې وکړ او که ګورم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ناست دی او پښې مبارکې زغولی دي او خپل چادر او پټو مبارکې پر دې پښو باندې اچولی دی او زور ته ګورم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر پښو باندې هغه د چادر او د پټو ژې او اشې دا پرتې دي. چې کله کښېنستم سلام وس، د هغې څه وروسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته وایي چې سلیمه څنګه راغلی؟ ما ورته ویل د الله رسوله د دې دپاره راغلی یم چې اوصیني. وایي ما ورته ویل اوصیني یا رسول الله، د الله رسوله یو څه وصیت، یو څه نصیحت، یو څه د هدایت خبره چې د هغې په خاطر باندې زندگی می پر وصیت راسي، پر هدایت راسي، زندگی می پر نصیحت باندې راسي. نو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زما څخه د راتګ پوښتنه وکړه نو ما د هغې څه فرمایش د وصیت او د نصیحت وکړی چې د الله رسوله یو څه نصیحت راته وکړه. دی دوران کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت سلیم ابن جابر ته نصیحتونه مختلف کړي دي، لیکن د هغې څه اولنی نصیحت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې ته وایي، ورته وایي علیک باتقاء الله، جابره په دې خپل زړه کې تقوا پیدا کړه، د خپل زړه کې د الله تعالی بیره پیدا کړه، د خپل زړه کې د الله عظمت او د الله تعالی لویي پیدا کړه او خپل زندگی په تقوا کې تیره کړه، خپل زندگی په پرهیز کې تیره کړه. نو حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت جابر ته، حضرت سلیم ابن جابر ته اولنی نصیحت د تقوا کوي چې زندگی په تقوا کې تیرول. تقوا څه ته وایي؟ د الله تعالی خوف، د الله تعالی لویي، د الله تعالی په عظمت په دې زړه کې راوستل چې څومره عظیم ذات دی، څومره لوی ذات دی، څومره برتر ذات دی، او د هغې د عظمت څخه په دې دماغ کې دا فکر و تصور راځي او دماغ کې دې فکر و تصور ته ځای ورکول چې هسې نه چې زما په زندگی کې زما څخه داسې عمل وسي چې د هغې په خاطر دغه عظیم ذات، دغه لوی ذات، دغه د عظمت مالک ذات زما څخه ناراض وسي. او دې ته ویل کېږي تقوا. چې کله دغه فکر و تصور د انسان په دماغ کې رالی او انسان د دې فکر و تصور په منظر کې خپل زندگی روانه کړه، بیا انسان په خپلو اعمالو کې همیشه دا کوشش کوي چې زما په اعمالو کې داسې عمل رانسي چې د هغې په خاطر دغه عظیم ذات زما څخه ناراض رسي. او همیشه د انسان کوشش دی چې خپل اعمال او د خپلې زندګۍ ترتیبات هغې بیا د دې عظیم ذات پر اراده باندې، د هغې پر رضا باندې، د هغې پر فرمان باندې، د هغې پر راضي کېدلو باندې جاري ساتي. نو تقوا، د تقوا معنا علماو دا کړې ده. علماو لیکلي دي د تقوا 3 درجې دي. یوه درجه د تقوا دا ده چې الحمدلله الله تعالی هر مسلمان ته ورکړې ده، هر مسلمان ته نصیب ده او هر مسلمان ته حاصله ده چې هغه تقوا من الکفر والشرک، چې سړی به د کفر او د شرک څخه ځان ژغوري. چې کله یو سړی مسلمان سي او د مسلمان په خوله کې دا کلمه راسي چې لا اله الا الله محمد رسول الله،
بیا خو هغې ته الله تعالی اوله درجه د تقوا ور نصیب کا. هغې الله تعالی د شرک سم محفوظ کړي، الله تعالی د کفر سم محفوظ کړي. نو دا درجه د تقوا هغه ده چې الله تعالی هر مسلمان ته ور نصیب کړې ده. او دویمه درجه د تقوا دا ده چې الله تعالی د هر مسلمان څخه غواړي، د الله تعالی مطلوب ده. الله تعالی هر مسلمان په دې مکلف کوي چې ته به دا تقوا په ځان کې پیدا کړې. هغه د تقوا من المعاصي د ګناو سزان ساتل. ځکه چې اوله درجه تقوا سړی ته راله، ایمان راله، نو د ایمان په خاطر سړی د ابدي جهنم څخه الله تعالی محفوظ کوي. مومن ته الله تعالی همیشه او ابدالابد جهنم نور کوي. لیکن اوس انسان الله تعالی په دې مکلف کوي چې ته به ګناهونه پرېږدې، ګناه به نه کوې. ځکه چې کله د مومن په زندگی کې ګناه راس، نو بیا د ګناه سزا الله تعالی دې بنده ته په جهنم کې ورکوي. که څه هم همیشه زندگی په جهنم کې نه وي، او د دې ګناه د سزا کاټولو څخه وروسته الله تعالی برته د جهنم څخه باس. خو لیکن په جهنم کې یوه ورځ تېرول، په جهنم کې یوه ګنټه تېرول، او په جهنم کې لږ زمانه تېرول، دا د انسان دپاره ډېره درنۍ او د انسان پر ډېرو کمو اعمالو باندې الله تعالی ډېره اوږده زمانه جهنم کې ورکوي. فضائل صدقات کې مولانا زکریا رحمت الله علیه لیکلي دي چې کله انسان څه په دنیا کې یو لمونځ قضا سو د غفلت په خاطر، او د هغې لمانځه قضا یې هم برته راوړه. لکه عام طور زموږ د لویو ښارو کې اوس بعضې خلکو دا ترتیب جوړ کړی دی، ماخستن ناوخته پرېوځي، او چې کله ناوخته پرېوتی سهار د ده څه لمونځ قضا دی. او په دې کې هغه صوفي مسلکه دا دی چې کله پر ساش باندې راپورته سي نو قضا یې راوګرځوي. مولانا زکریا رحمت الله علیه لیکلي دي چې د دغه رقم یو لمانځه د قضا سزا الله تعالی په جهنم کې 2 کروڑه 88 لکه کاله د انسان ته ورکوي. نو د یو لمانځه سزا بیا ډېره درنه وي. نو ما درته ویل الله تعالی مؤمن ته ابدي جهنم نه ورکوي، لیکن چې کله یو بنده په ګناه کې راسي، الله تعالی د ګناه سزا په جهنم کې ورکوي. د هغې څه وروسته بیا یې برته د جهنم سره باسي. خو لیکن د ګناه لږ ګناه سزا په جهنم کې تېرول دا انسان ته ډېره درنه ده، دا انسان ته ډېره ستړې ده. نو ځکه الله تعالی د انسان څه دویمه درجه د تقوا هم غواړي چې هغې د تقوا ده، د ګناهونو څه د ګناهونو څه به هم سړی ځان ګوري. او دریمه درجه تقوا علماو لیکلې ده چې هغې د شکوکو د شبهاتو څخه ځان ساتل. چې کم عمل سړی په شبهه او په شک کې اچي، یو د ګناه عمل دی، د نافرمانۍ عمل دی، د هغې په خاطر ستا په دې زړه کې لږ شک و تردد دی چې دا زه وکم کې نه وکم. تا چې کله د مفتي صاحب او د عالمه صاحب پوښتنه وکړه، نو هغې درته ویل چې دا عمل تا ته جایز خو دی، رخصت دا دی چې تی وکړې، لیکن که ښه کار کوې، که تقوا کوې، او که فاقي په زندگی کې خوښی، نو ځان ځینې وګوره. درته جایز یې کي، لیکن ښه طرف یې دا دی چې نه وکړي. او د هغې عمل کولو په خاطر ستا په دې زړه کې لږ شبه ده، ستا په دې زړه کې لږ شک دی، ستا په دې زړه کې لږ بې اطمیناني ده چې دا اوس وکم کې نه وکم، نو دې عمل ته ویل کېږي مشتبه، دې عمل ته ویل کېږي مشکوک. نو دریمه درجه د تقوا دا ده چې د مشتبهاتو اعمالو او د مشکوکو اعمالو څخه به هم سړی ځان ګوري. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. چې کم شی دې شکمن کوي، چې کم شی دې د زړه اطمینان ختموي، چې پر کم عمل باندې دې زړه سکون نه کوي، هغه به پرېږدي. که څه خلک درته وایي چې جایز دی، خلک درته وایي چې روا دی، خلک درته وایي چې د دې عمل کولو کې ته ګناهګاره نه یې، لیکن ستا زړه اطمینان نه کوي، ستا په زړه کې لږ شک دی، او تا ته په دې خپله زندګي او په دې خپل مزاج کې د عمل خوند نه درکوي، نو دا ته ویل کېږي مشکوک، دا عمل به پرېږدي. او الی ما لا یریبک، چې کوم عمل ساده صفا عمل دی، نه په هغې کې شک سته، نه په هغې کې بې سکوني سته، نه د هغې څه په خاطر د انسان اطمینان قلبي خرابېږي، هغه عمل وکړئ. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي الحلال بین والحرام بین. حلال هم الله تعالی ښکاره کړي دي، قرآن په ډک دی او حدیث په ډک دی، د علماو وعظونه په حلالو ډک دي چې دا عمل حلال دی، دا روا دی، دا جایز دی. والحرام بین، حرام هم در ډېره حده پورې سړي ته ښکاره وي،
قرآن کریم کې د هغې ذکر، د پیغمبر په احادیثو تعلیماتو کې د هغې ذکر. لیکن وبینهما مشتبهات، د حلال او د حرامو په مابین کې یو څه مشتبهات سته، یو څه ګډوډۍ سته. د هغې مشتبهاتو د هغې ګډوډیو څخه ځان کتل. که سړی د ایمان حفاظت غواړي او که د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په تعلیماتو باندې عمل کول غواړي، او که د خپلې زندګۍ حفاظت غواړي، او که خپله زندگی پر دین باندې تیرول غواړي، نو بیا خو د حلالو څخه خپلول، د حرامو سم ځان ساتل، د مشتبهاتو د مشکوکاتو سم ځان ساتل. زه د دې تاسو ته په معاشره کې یو مثال پیښوم. الله تعالی نارینه انسان په دې باندې مکلف ګرځولی دی چې زنانې ته به نه ګوري، ځکه زنانې ته نظر کول حرام دی. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي زنا العین النظر، د سترګو زنا نظر دی. بیا هغه فرده زنانه که په دې لاره کې روانه وي، هغې ته کتل زنا. بیا هغه که د ټي وي پر هنداره راښکاره سي، هغې ته کتل زنا. بیا هغه که ستا د ټلیفون پر سکرین باندې راسي، هغې ته کتل زنا. بیا که هغې ستا په دکانداریو پر غټ بورډو پر تصویر لګېدلې ده او هغې ته کتل او د هغې پر دې رنګ په کتلو باندې لذت اخیستل، دا زنا. نو الله تعالی انسانان د دې څه منع کړي دي. وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، دا ښکاره حرام عمل دی. بس چې کله مؤمن د بې پردګۍ پر ځای باندې رالی، الله تعالی ورته وایي ته به خپل نظر کښته کوي، دې ته به نه ګورې، ځکه دې ته کتل دا زنا ده او دا د سترګو زناکاري ده. لیکن یو زنانه د هغه په چادریو په پرده کې روانه ده او د هغې اندامونه نه دي ښکاره، د هغې مخ نه دی ښکاره، د هغې شکل ته نه ویني، لیکن ستا نفس دا تقاضا تاته کوي چې هغې ته پر دې کپړو پر دې چادریو پرده سربیره باندې کتل. نو نامحرمې زنانې ته پر پرده باندې سربیره کتل دا په شریعت کې ناروا نه ده، لیکن په داسې شکل باندې ورته کتل چې د هغې په خاطر د هغې د اندامو جوړ ستا په دماغ کې راسي، په داسې شکل باندې ورته کتل چې د هغې ځوانوالی او بوډاوالی ستا په دماغ کې راسي، په داسې شکل باندې ورته کتل چې د هغې لویوالی او ګردیوالی ستا په دماغ کې راسي، په داسې شکل باندې ورته کتل چې د هغې د لباس هغه رنګ او شکل ستا په دماغ کې راسي. نو دا هغه مشتبه عمل دی، دا مشکوک عمل دی. شریعت کې لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د حرامو څخه به ځان ګورې، د دې مشکوکاتو د دې مشتبهاتو څخه هم سړی ځان ګوري. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل دور کې د ابی ابن کعب څخه پوښتنه وکړه، مشهور قاضي و، ډېر مدبر انسان. هغې ته وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو حضرت سلیم ته ویلي دي چې علیک باتقاء الله، تقوا به کوې. د تقوا مقصد څه دی؟ تقوا به سړی څنګه کوي؟ حضرت ابی ابن کعب ورته وایي امیر المؤمنین یو ورځ پر یو خارداره لار تیر سوی. خارداره لار دا معنا چې ځنګل د یو طرف ته د ازغیو ډکې درختې دي او د هغې په مابین کې ډېره نرۍ لار ده او لونه لري او کجو خم لري او هغې کږه وږه لاره ده. یو وخت په دې لاره کې تللی، هغه ورته یو په دې لاره کې تللی. ورته یې څنګه تللی؟ ورته دا لباس به مې ډېر سره راټول کړي چې لمون مې دلته په ازغي کې بنده نه سي او کفړې مې دلته د ازغي سره ونه لګېږي او په دې ځای کې مې لباس په دې ازغي کې ونه موښلي چې لباس مې سیرې نه سي او خراب نه سي. نو په ډېره احتیاط باندې په هغه لاره کې تېر سوی. حضرت ابی ابن کعب ورته وایي امیر المؤمنین تقوا بعینه دغه ده، دین باندې تک کول ازغنه لار ده او د دې پر هر کنج باندې د ګناهونو په شکل، د حرامو په شکل، د مشتبهاتو په شکل باندې ازغي را جمع دي چې کم سړي په دې کې خپله ایمانی لمن راټوله کړه او کم سړي په دې لاره کې پر خپله ایمانی لمن باندې داغ نه راوستی او هغې خپله ایمانی لمن د دې محرماتو څخه بچاو کړه، هغه سړي تقوا وکړه، هغه سړي خپله زندگی د تقوا پر لار باندې تیره کړه، هغه سړي په اسانه باندې خپل منزل مقصود ته ځان ورساوی. نو تقوا دا په دین کې ډېره باریکه لار ده چې ظاهرم صفا کول، باطنم صفا کول، د ښکاره ګناهو سم ځان ساتل، د پټو ګناهونو سم ساتل، چې کومه ګناه په اندامو باندې کېږي د هغې سم ځان ساتل، چې کومه ګناه د زړه په تصوراتو باندې کېږي د هغې سم ځان ساتل. د حضرت جنید بغدادي رحمه الله صاحب چا پوښتنه وکړه چې حضرت تقوا څه ته وایي؟ هغه جواب ورکوي، هغه ورته وایي که چیرې د انسان د زړه تمناوې ټولې مجسمې کې ښکاره یې کې جسم جوړ کړي
چې په زړه کې څومره خواهشات دي، د خواهشات په یو مجسم په ښکاره شکل، چې په زړه کې څومره ارزوګانې دي هغه ارزوګانې ټولې ښکاره کې، او دا د معاشرې په مخ کې کښېږدي چې د دې سړي د زړه تمناوي دغه دي، د دې سړي د زړه ارمانونه دغه دي، د دې سړي د زړه ارزوګانې دغه دي، د دې سړي د زړه غوښتنې دغه دي. دی چې د ټولې معاشرې په مخ کې ویني پر دې یوه ارزو باندې نه پښیمانه کېږي چې کاشکې دا نه وای ښکاره سوی. نو چې د زړه څومره تمناګانې په مجسم شکل، د زړه څومره سوچونو په خطرې او وسوسې هغه په مجسم شکل معاشرې ته پیش کا، او ټوله معاشره ور باندې خبره سي، او ټوله معاشرې په مخ کې هغه ښکاره سي، لیکن دی پر یوه تمنا باندې هم پښیمانه نه د یوې تمنا په ښکاره کېدو باندې دی پریشانه سي. په دې باندې پوه سه چې دا سړی متقي دی، ځکه د دې لکه څنګه چې په ظاهر کې ګناه نسته، په زړه کې هم د ګناه تمنا نسته. نو ظاهرم د ګناه څخه صفا کول، باطنم د ګناه څخه صفا کول، او پر ظاهر باندې هم خپل ایمانی لباس باندې داغ نه پرېښول، او پر باطنی ایمانی لباس باندې هم داغ نه پرېښول. دې ته ویل کېږي په حقیقت کې تقوا. او چې د کم چا زندگی کې الله تعالی تقوا راوسته، چې د کم قوم زندگی پر تقوا باندې رااله، چې د کم کلی په ماحول کې تقوا رااله، بیا خو د الله تعالی د طرفه پر هغې باندې انوارات دي، بیا خو د الله تعالی د طرفه پر هغې باندې رحمتونه وي، بیا د الله تعالی د طرفه پر هغې برکتونه وي، بیا د الله تعالی د طرفه پر هغې باندې هر قسم پراخۍ راځي. نن زموږ معاشره په قسمه قسم پریشانیو کې ده. د چا سره د رزق د کمۍ پریشانه ده چې زما رزق کم دی او زما په رزق باندې زما د بچانو کفایت نه کیږي. د چا سره د مزدورۍ او د تجارت د پر مخ بیولو قلت او کمی دی، ما ته مزدوري نه را پیدا کېږي، زما تجارت پر مخ باندې تګ نه کوي. او څوک خپلو عیالو په سا کې اخیسته دی چې زما څومره آمدني ده، زما په آمدني باندې زما د بچانو ګزاره نه کېږي، ځکه زما د زندګۍ چې څومره آمدني ده هغه د دې اوس ګرانۍ په حالاتو کې زما د بچانو ضرورات نشي پوره کولی. نو څوک د حکومتونو شکایتونه کوي چې دا د حکومتو د لاسه ده، څوک د تجارانو شکایت کوي چې دا د تجارانو د لاسه ده، او څوک د قسمه قسم غلاو، د قسمه قسم کرپشن او د قسمه قسم حالاتو د دې ټولو پیشنګویانې کوي چې دا د دې د لاسه ده. لیکن الله تعالی د دې د حل دپاره خلک مختلف حلونه غواړي، لیکن الله تعالی ډېر ښکاره حل بیان کړی دی. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، کچېرې کلي والا ټوله راولاړ سي، با ایمانه خلک دي، ایمانداره خلک دي، او د خپل ایمان ښه حفاظت وکړي، او واتقوا او زندگی کې تقوا راولي، د حرامو سزا نه وګوري، د مشتبهاتو سزا وګوري، د مشکوکاتو سزا وګوري. الله تعالی وایي زما وعده دا ده لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، بیا به اسمانم د برکتو دروازې راخلاص کړي، بارانونه به راځي، رحمتونه به راځي، او مځکه به هم د برکتو دروازې راخلاص کړي، د هغې د رزق، د هغې د حیوانانو د رزق، د هغې د بچانو د رزق، د هغې ټولو بندوبستونه به الله تعالی د دې مځکې صفره کوي. نو چې د کم چا په زندگی کې تقوا رااله، او د تقوا په انواراتو کې لوی نورانیت هغه دا دی چې د هغې به د رزق مسلې اسانه کېږي، د هغې به د خرچې مسلې اسانه کېږي، پر هغې باندې به ګراني اثر نه کوي، او د هغې د بچانو او د هغې د تعلقدارانو ضروریات به په ښه طریقه الله تعالی پوره کوي. او ما درته ویل د دې څه علاوه نورې پریشانۍ د انسانانو کورونو کې پریشانۍ دي، د انسانانو په قریبانو او رشتہ دارانو کې پریشانۍ دي، قومي پریشانۍ دي، وطني پریشانۍ دي. هر سړی چې په ماحول کې ګورې لکه هغه پریشانۍ چې داسې په سا باندې اخذ دی، او د پریشانۍ څخه دی ډېره د نفس تنګۍ زندگی تیروي، لیکن د هغې سر په دې باندې نه خلاصېږي چې د دې نفس تنګۍ څخه زه څنګه واوسم. او الله تعالی د دې څه بهترین او من یتق الله یجعل له مخرجا، چې کوم سړی زندگی کې تقوا روانه کړي او د الله تعالی احکام په ښه طریقه باندې سر ته رسوي، الله تعالی وایي زما د هغې سره وعده دا ده چې د هرې نفس تنګۍ څخه د وتلو لار زور ته اسانه کوم. بیا که کورنۍ پریشانۍ دې هم به ختمیږي، بیا که د تربرګلوۍ پریشانۍ دې هم به ختمیږي، بیا که د کاروبارو د تجارت پریشانۍ دې هم به ختمیږي، او بیا که د عصبیت او د قومیت په خاطر باندې پریشانۍ دې د هغې ټولو څه به سړی وځي. هلته به وځي چې انسان د پریشانۍ څخه
د وتلو لار اختیار کړي او د پریشانۍ څخه د وتلو لار تقوا ده چې کوم انسان خپل زندگی کې تقوا راولي. زموږ سلفو باندې تقوا عجیبه نمونې وي، عجیبه تقواګانې وي او د هغې د مشکلاتو حل په عجیبه شکل الله تعالی اسانه کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله زموږ د ټوله مسلک پیشوا دی چې نن موږ ټول هغې په خپله فقه کې امام د ځان بولو او هغې د ځان لوی مقتدا بولو او هغې زموږ پیشوا دی او موږ د هغې پر فقاهت او پر فقه باندې عمل روان کړی دی. الله تعالی په خپل وخت کې ډېر لوی فضل او ډېر لوی علم ورکړی او دا په دنیا کې یو قانون دی چې د کم ځای کې فضل او علم ډېر راسي د هغې په مقابل کې په هغه ځای کې حسد او بغض ډېر راځي. چې کم چاته الله تعالی په معاشره کې لوړه درجه ورکړله د هغې په مقابل کې د هغې حاسدین، د هغې بدخواهان، د هغې سره عناد او بغض کوونکي انسانان هم ډېرېږي. نن چې کم خلک د مذهب څخه ځان لرې خلک بولي وایي زه د مذهب پابند نه یم، لیکن مذاهب 4 مذاهب دي، دی د یو مذهب ځان پابند نه بولي، لیکن چې په کوم مجلس کې ورسره کښېني د ده لعن طعن د ده عیب جویي دا ټوله د امام ابو حنیفه رحمه الله پر ذات باندې. د امام شافعي رحمه الله نوم دی پر خوله باندې نه راوړي، د امام مالک رحمه الله متعلق د یو لفظ نه ادا کوي، د امام ابو احمد بن حنبل رحمه الله متعلق د یو څه نه وایي، لیکن که لعن دی که طعن دی که عیب دی او که د خپل زړه بړاس رایستل هغې ټوله د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مذهب باندې، د امام ابو حنیفه رحمه الله پر کردار باندې، د امام ابو حنیفه رحمه الله پر ژوند باندې راوځي. دا علامه د دې ده چې په ټولو امامانو کې الله تعالی امام ابو حنیفه رحمه الله ته هغه علم ورکړی و، هغه فضل و کمال یې ورکړی و چې هغه علم و فضل و کمال بیا د نورو امامانو په نصیب کې نه و. تاسو ګورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ټوله امت مسلمه امام دی او انبیا څومره ډېر راغلي دي، لیکن چې څومره حاسدین په خپل عصر کې د پیغمبر علیه صلات وسلام سوي دي په 1,40,000 انبیاو کې د بل چا هغې نه دي راغلي. پیغمبر علیه صلات وسلام حضرت عایشې مبارکي ته وایي چې زه حاسدینو د دې دین متعلق څومره زیر کړی یم، په 1,40,000 زیاتو کم پیغمبرانو کې الله تعالی بل چاته داسې حاسدین نه دي پیدا کړي چې هغې ته دومره تکلیفونه ورکړي دي لکه زه چې پر دې دین باندې د څومره تکلیفو سره مخامخ سوی یم. نو په دې خاطر باندې امام ابو حنیفه رحمه الله ته الله تعالی ډېره ښه زندګي ورکړې وه. د امام ابو حنیفه رحمه الله په زندګي کې یو سړی دی د دا چند ملګري پیدا کو او دته د یو قسم تکلیف رسولو او دته د یو قسم بدنامۍ رسولو او د ده پر ذات باندې یو قسم عیب پیدا کولو په خاطر باندې خپل کوشش روان کړي. د امام ابو حنیفه رحمه الله زندگی به همیشه په مسجد کې او په مسجد کې به مخصوصا ډېره پورې عبادت کوئ او چې کله به تیاره سوه ناوخته به سو امام ابو حنیفه رحمه الله به بیا د مسجد څخه خپل کور ته تللی. دا د ابتدایي زمانې وې، هغې په ډېرو زیاتو پیسو په ډېر مال و لالچ باندې یو زنانه چې هغې د علاقې بدنامه زنانه ده هغې دې ته متوجه کړه چې دومره پیسې درکو او دومره مال و دولت درکو، صرف یو عمل وکړه، امام ابو حنیفه رحمه الله په شپه کې خپل کور ته راوله. بس هغې چې کله د پیسو په لالچ کې راله او د هغې زندګي ټوله د پیسو په تلاش و په طلب کې ده، نو هغې د هغې خلکو مقابل کول چې دا خو ما ته ډېر اسانه عمل دی. یو شپه چې کله امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل مسجد کې عبادت وکړي، لمونځ یې وکړي، د لمانځه څه وروسته په نیمه شپه کې کور ته روان دی، نو هغه زنانه په ډېره بدحواسه شکل او د ډېر وهم او د خوف په حالت کې د دروازې څخه په ډېر بد شکل باندې راووتله او امام ابو حنیفه رحمه الله ته وایي حضرت زما خاوند وفات کیږي او د هغې ساه په غټو غټو را روانه ده او هغې ما ته بدې کوي چې یو څوک راله پیدا کړه چې زه یو خبره د وصیت ورته وکړم یا هغه زما وصیت ولیکي. نو هغې په ډېر بد حالت کې دی که ته پر موږ باندې رحم وکړې صرف د هغې د یوه جمله وصیت ولیکي. اوس دې حالت کې د هر چا زړه نرمي او دې حالت کې د انسان د بل چا مکر او فریب ته بالکل نظر نه وي، نو امام ابو حنیفه رحمه الله دغه زنانې سره ننوتی کور ته. چې کله کور ته ورننوتی هلته 4-5 د 6-8 پورې حاسدین ناست دي. چې کله ورننوتی امام ابو حنیفه رحمه الله یې در لاس ونیوی، ورته یې نیمه شپه ده
او د دې بدنامې زنانې کور دی او ته په دې کور کې د دې زنانې دپاره څنګه راځې او په دې کور کې ستا څه تعلق دی. چونکې هغې دا موقع مخته ایښی و چې دا عمل او په دې موقع باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله هغه قدر کمول، هغه عزت کمول. نو په نیمه شپه کې دننه په چند لمحاتو کې دستي بادشاه د وخت حال ورسوي چې د پلانکۍ زنانې په کور کې امام ابو حنیفه رحمه الله په نیمه شپه کې موږ ونیوی. بادشاه ته چې کله حال ورسېدی نو بادشاه دستي حال راواستوي چې تاسو دوی دواړه جیل ته راولئ، د جیل په یو توره کوټه کې دواړه په یو ځای کې سره وتړئ، او چې کله سهار سي د ټولو خلکو په مخ کې به د دې خبرې فیصله ښکاره کېږي چې څه کېږي. امام ابو حنیفه رحمه الله د وخت حکومت رالو، عسکر رالو، هر څه چې رالو، امام ابو حنیفه رحمه الله او هغه زنانې دواړه راوستل او د جیل په تورو کوټو کې سره واچول. چې کله شپه تېره سوله امام ابو حنیفه رحمه الله د اوداسه په شکل کې هغې خپل پټو خپله مسله پر وژه باندې د هغې اواره کله په لمانځه ودرېدې. هغه زنانه ورته ګوري امام ابو حنیفه رحمه الله ډېر اوږد لمونځ وکړي. د هغې تقوا وه، د هغې د تقوا برکاتو، د هغې د تقوا نورانیتو او د هغې پر تقوا باندې د الله تعالی وعده وه چې ویجعل له ومن یتق الله یجعل له مخرجا، چې کوم څوک تقوا کوي په هر مشکل کې الله تعالی وایي د وتلو لار زور ته اسانه کوم. امام ابو حنیفه رحمه الله د لمانځه څخه وروسته لاس پورته کوي، ای الله تا پر تقوا باندې وعده کړې ده او زما زندگی په تقوا ده او زما ستا سره وعده ده چې زما پاته زندگی په تقوا باندې. یا الله زما پر عزت، زما عزت ما ته محبوب نه دی، زما په خاطر پر دین باندې حمله ده او زما د بدنامۍ په خاطر د دین ډېره لو بدنامي ده. یا الله زما مدد او زما کومک. د هغې زنانې زړه الله تعالی بدل کړي. هغه زنانه دې ته حیرانه د امام ابو حنیفه رحمه الله اوښکې بهیږي او پر هغې باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله اوښکو اثر وکړي چې زما د ځوانۍ زمانه ده، دا یو عالم دی، دا یو بزرګ دی، دا یو متقي انسان دی. هغې په ټوله شپه کې ما ته ونه کتل، هغې په ټوله شپه کې زما طرف ته متوجه نه سو او هغې د خپل رب سره په دا شکل باندې ژړا وکړه هسې نه چې زما زندګي الله تعالی د تباهۍ سره مخامخ کړي. نو هغه زنانې دستي لاسونه ورته جوړه کړو چې حضرت زه خو دې خلکو په مکر او په فریب او په چل باندې دې ته متوجه کړی. حضرت زما ستا سره وعده ده چې سهار به زه د بادشاه په مخ کې او د ټول قوم په مخ کې به د اصلي حقیقت څخه پرده پورته کوم چې اصلي مکر او چل په دې شکل باندې جوړ شوی. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي د هغې یوه ذره ضرورت نشته، که ته رښتیا په دې خبره کې مخلص یې زه تا ته یو عمل در ښیم بس هغه وکړه. هغه ورته وایي څنګه وکړم؟ ورته پر حوالاتو چې کوم پیردار او چوکیدار ولاړ دی هغې ته دا ووایه چې ما ته در کوره پورې 5 منټه اجازه راکړه او عسکر را سره که عسکر به راته ولاړي زما په کور کې یو ضرورت پاته سوی دی زه هغه ضرورت را رسوم. او دا ورته وایي چې زما سره د عسکر ولاړ سي زما کور ته دې ودرېږي او زما دروازه ته دې ودرېږي او هغې دې په خپل لاس برته ما در دې ځای ورسوي. هغه زنانه چې کله روانېږي امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي چې د خپل کور بجای به زما کور ته ورسي، عسکر ته وایي دا زما کور دی او کومه چادري چې ستا پر سر ده زما د کور زنانې ته به هغه چادري پر سر کې او زما پیغام به ورکې، ستا بجای به هغه زنانه دې عسکر ته په لاس ورکې او دې ته به تیاره کې هغه عسکر به ستا بجای زما خپله زنانه در دې حوالاتو را ورسوي. هغه زنانه ولاړه د امام ابو حنیفه رحمه الله د زنانې سر یې ور خلاص کړي او خپله چادري یې د هغې ور پر سر کړله او د امام ابو حنیفه رحمه الله خپله زنانه په چادري کې راله د عسکره سه د امام ابو حنیفه رحمه الله حوالاتو کې بنده سوه. سهار چې کله بادشاه رالی او دنیا ډکه ده او په دنیا کې ډنډوره ده اوازه ده او خلکو ټوله جیل په محاصره کې اخیسته دی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله امتحان دی. چې کله خبره ښکاره سوله د زنانې چهره او مخ ښکاره سو نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وویل چې دا خو زما خپله زنانه ده، که د خپلې زنانې کور ته ورتلل د هغې سره شپه کول که دا جرم یې بیا خو زه مجرم یم، که دا جرم نه بیا زه مجرم نه یم. هغه ورته وایي چې دا خو ستا خپله زنانه نه ده، حاسدین ټول ورته ولاړ دي. لیکن امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي د دې دپاره تاسو زما خو سر راطلب کړي.
هغې را طلب سو چې څومره قریب انسانانو چې څومره د کور ولد انسانانو هغه ټوله را طلب سو، هغو ټولو پر دې شاهدي ادا کړه چې دا د امام ابو حنیفه رحمه الله خپله زنانه ده. نو د هغې تقوا په خاطر، د هغې تقوا د برکاتو په خاطر او هغې خپله تقوا د الله تعالی او حضور ته پیشول، امام ابو حنیفه رحمه الله ته الله تعالی د دې نفس تنګۍ څخه، د دې بد حالت څخه، د دې مشکلو حالاتو څخه د وستلو ترتیب ول وشو. نو ما درته ویل خلک چې کله نن نفس تنګي راس پر خلکو باندې مشکل راس او خلک د خپلو مشکلاتو د حل دپاره قسمه قسم لارې لټوي، لیکن الله تعالی ورته وایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا، چې کوم چاته الله تعالی د تقوا زندگی ورکړه، الله تعالی په خپله د هغې دپاره د وتلو لار برابروي. الله تعالی د هغې سره په زندگی کې د اسانۍ لار ورته اسانه کوي. ما درته ویل نن انسان په معاشرتي زندگی کې پریشان دی، د بعضې پلرونو د مندو سره د خپلو بچانو متعلق لوی پریشانی، د نارینه بچانو د نکاح بندوبست نه برابریږي، پلار و مور ډېر کې فکرمند دي او زنانې بچانې په کورو کې ورته ناست دي، د هغې دپاره یو بهترینه رشته نه راځي، د هغې دپاره یو بهترین د نکاح پیغام نه راځي او د یو شریفه کوره څه د هغې د نکاح بندوبست نسي کېدی. نو څه چې تېرېږي هغې سهار و ماښام د مور و پلار پر زړه باندې په ډېر مشکلو باندې تېرېږي او د ډېرې پریشانۍ په شکل تېرېږي. چې کله بچی ځوانۍ ته ورسېږي، سهار ولاړ سي په مزدوري پسې، په کور کې مسکنت دی او ټوله ورځ لمر ته وهلي او بیرته ماښام له مزدوري نه کې فایده، دغسې په دې پریشانه چهره باندې پر مور باندې راښکاره سي. د دې اندازه بیا مور کولی سي چې د مور پر زړه باندې د شپه او د دې بچي د لیدلو په شکل کم حالت راځي. کله کله خو انسانان دي هغې چې د بل چا سره د تجارت او د مزدورۍ ترتیب برابر کړي، نو همیشه دا وایي یاره زما تجارت کې برکت نه راځي، حالانکه الله تعالی فیصلې دي یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، د رزق فراخیم الله تعالی کوي، د رزق تنګیم الله تعالی کوي، د فراخۍ په ځای کې الله خپل حکمت لري چې دې سړي ته مې فراخ ورکوي، او د تنګۍ په ځای کې الله تعالی خپل حکمت لري چې زی کې دې کې حکمت لرم چې د دې سړي رزق مې تنګ کړی دی. ورنه د الله تعالی سره د فراخۍ او د تنګۍ ترتیب نشته، د الله تعالی سره هر شی په فراخي کې دی. نه بیا چې کله د دکانداري پر مخ باندې نه ځي او مزدوری نه پیدا کیږي او د دکاندارۍ ترتیب نه پیدا کیږي، بیا د غریب بزدستی دا په دماغ کې راځي، چا جادو را باندې کړی دی، چا کوډې را باندې کړي دي، دې له رازغله تعویض راکړه، دې له رازغله تعویض راکړه. آخر مسلمانان ځینې پاتې په هندوانو په دې بلاو پسې ډېر ځله د انسان ایمان ته خطره پیښه سي، حالانکه دا ټولې چې کومه پریشانی ده الله تعالی په دې اعمالو باندې ورباندې دوچنده کړي، چې کومه پریشانی ده الله تعالی ورباندې درې چنده کړي، چې کومه پریشانی ده الله تعالی په هغې کې نور تضعیف او نور دوچندي وکړي. لیکن چې د کومې پریشانۍ د حل لار ده د هغې طرف ته د غریب فام نسته، چې مورې ته تقوا شروع که پلار به تقوا شروع کړي، چې بیا د هغې تقوا انوارات و برکات ستاسو پر بچانو باندې څنګه راځي، بیا ستا د بچانو دپاره بهترینې رشتې څنګه نه راځي، ستا د نارینهو بچانو دپاره بهترین نکاحونه څنګه نه برابریږي، او ستا د بچانو دپاره روزګار او مزدوري څنګه نه پیدا کیږي، او ستا د کور د انسانانو رزق په څنګه اسانه نه پیدا کیږي، ځکه تا پر تا باندې تنګي ده، دا پر تا باندې ضیق دی. او الله تعالی قرآن کریم کې په خپلو الفاظو فیصله کړې ده چې ومن یتق الله یجعل له مخرجا، ته تقوا کوه، الله تعالی د هرې نفس تنګۍ څخه د وتلو لار دی درته اسانه کوي. په دې خاطر باندې د انسان سره د نفس تنګۍ او د انسان سره د پریشانۍ او د انسان سره د مشکلاتو د وتلو لارو تقوا ده. او تقوا ما درته ویل چې 3 درجې دي، یوه درجه د ایمان او د تقوا ده، د شرک او د کفر څخه ځان ساتل الحمدلله هر چاته الله ورکړې ده، مسلمان ته الله تعالی ورکړې ده. او دویمه تقوا ده د ګناهو څخه ځان ساتل، او دا د الله تعالی په حضور کې د انسان څخه مطلوب د غوښتونکي ده. او دریمه تقوا هغې د مشتبهاتو د ګډوډو څخه ځان ساتل، چې پر کم عمل باندې د انسان ذهن اطمینان نه کوي، که څه عالم و مفتي دته د جواز اطمینان ورکړي، لیکن دته په زړه کې خوند نه ورکړي، د هغې څه ځان قتل. نو حضرت سلیم ابن جابر چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام ته راغلی، نو پیغمبر علیه صلات وسلام هغې ته وایي علیک باتقاء الله، ای سلیمه
که پر دین باندې ښه زندگی تیرول غواړې او زما وصیت دماغ کې ځای ورکول غواړې زما وصیت ته، نو بیا پر ځان باندې تقوا لازمه که د تقوا زندگی کوه. اوس دا ښکاره خبره ده چې هغه صحابي دی، د پیغمبر مجلس ته راځي، د پیغمبر دیدار ته راځي او د پیغمبر دیدار ته مسلمانان راتلل، نو اوله تقوا د ایمان هغې د شرک او د کفر څخه دا هغې ته حاصله وله. لیکن د هغې باوجود پیغمبر علیه السلام ورته علیک باتقاء الله تقوا کوه. د دې دا معنا چې د ګناهو څخه ځان ګوره او د شکوکو د شبهاتو څخه ځان ګوره، بیا به الله تعالی ستا زندګي کې نورانیت راولي او بیا به ستا په زندګي کې الله تعالی برکت راولي. دا یو حقیقت دی چې زموږ د دین ټوله محنت کې موږ سهار کوو کې ماښام کوو، که د لمانځه عبادت دی که د روژې عبادت دی او که د زندگی د هر قسمه ناروا ترتیباتو څخه ځان ګورو، زموږ د دین ټوله محنت د دغه عمل دپاره دی چې زموږ زندگی کې الله تعالی تقوا پیدا کړي بس. او دا د الله تعالی غوښتنه هم ده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای انسانانو تقوا به کوئ. لیکن زندگی کې تقوا پیدا کول دا لار د انسان څخه محنت غواړي، دا د انسان څخه جد و جهد غواړي او دا د انسان څخه کوشش غواړي. نن زمانه د فحاشیو ده، زمانه د عریانۍ ده، نن فحاشي او عریاني د غټو ښارو څخه د کورو ته راورسېده، نن د دې کورو څخه د هر انسان کوټو ته راورسېده، نن په خدا قسم د هر سړي بشتري او ځای ته فحاشي او عریاني راورسېده. نو دې حالاتو کې چې د انسان زړه د ګناه کومه تقاضا کوي، د انسان سترګې د بدنظرۍ کومې تقاضا کوي او د انسان ژبه د درواغو د غیبت کومه تقاضا کوي، د دې کنټرول کول او پر دې باندې قدم لګول او پر دې خپل نفس باندې زور کول او د خپل نفس مقابله کول، دې ته ویل کېږي محنت، دې ته ویل کېږي جد و جهد، او دا پر انسان باندې لازمي ده او د انسان دپاره د دې بغیر د نجات بله لار نه. بعضې خلک ماته وایي د واټساپ زمانه ده، د هر ځای څخه خلک وایي مولوي صاحب زما نظر نه کنټرولیږي. کله کله یو څوک ماته وایي مولوي صاحب زه د سروز عادي یم، زه د دې څخه ځان نسم خلاصولی. کله یو څوک وایي مولوي صاحب زما ژبه باندې درواغ عادت شوي دي، زه درواغ نسم پرېښولی. کله یو څوک وایي زما په تجارت کې بس غلا او دوکه مې اوس عادت شوې ده، ته یو داسې وظیفه راوښی، یو داسې ذکر راوښی، یو داسې درود راوښی، یو داسې دم راوښی چې دا زما حفاظت وشي. ګوره دا د دنیا ښکاره خبره ده چې د دې دپاره په دنیا کې یو علاج نشته، نه د دې دپاره په دنیا کې دم سته، نه د دې دپاره درود سته، نه د دې دپاره تعویض سته، نه د دې دپاره څاښت سته چې هغه تا د ګناه سره وګرځي، هغه تا د بدنظرۍ سره وګرځي، هغه تا د غیبت او د درواغ. د دې دپاره که ټوله دنیا وغواړي د دې دپاره دم و درود نشته. د دې دپاره واحد علاج دی خپل همت او د نفس مقابله او پر دې نفس باندې زور او پر دې نفس باندې قدم لګول. دغه واحد علاج دی او د دې څخه دغه واحده د خلاصون طریقه ده چې تا به په دنیا کې چې نفس د کومې ګناه تقاضا کوي ته به د نفس مقابله کوي. نفس د بدنظرۍ تقاضا وکړي، نفس ته وا کم ځکه او اسمان سره یو کېږي ستا نظر کښته دی، ورته د دې نظر په بدله کې الله تعالی ما د خپل دیداره څخه محرومه کوي. لیکن د الله تعالی د دیداره څخه محرومه کېدل نسم برداشولی، پر تا باندې قدم لګول دا برداشولی سم. دې ژبه ته جلو رچول، حضرت ابوبکر به په دې ژبه کې په دې خوله کې ډبره ګرځوله. یو چا ورته ویل حضرت ډبره څه کوې؟ ویل چې کومې د ضرورت خبرې دي هغه د دې ډبرې سره کولی سم، او چې کومې د ضرورت بغیر خبرې دي هغه ماته تکلیف راکوي، نو د هغې څخه به محفوظ یم. هغې به دا ژبه داسې نیولې او پیچله به. حالانکه زموږ دا عقیده ده چې د ټولو انبیاو سره وروسته ابوبکر دی، لیکن هغې به ویل ان هذا لاوردني الموارد. چا به ورته ویل ابوبکر ژبه څه به کوې؟ د به ورته ویل دا هغه ژبه ده چې زه یې ډېرو هلاکتو ته ورسولم.
نو ما درته ویل په دنیا کې نه دم ستا نه درود ستا او په دنیا کې نه تعویذ ستا او په دنیا کې نه بل عمل ستا چې هغه زه تا ته در وښیم چې تا د ګناه سره وګرځي، تا د بدنظرۍ سره وګرځي، تا د غیبت او د دوکې سره وګرځي. د دې دپاره واحد علاج هغه محنت کول، د خپل نفس مقابله کول، پر دې خپل نفس زور راوستل، د خپل نفس در دې خپل قدم لاندې کول. د بعضې خلکو دا خیال دی چې زه به پلانکي بزرګ له ورسم، پلانکي پیر له به ورسم، پلانکي عالم له به ورسم، پلانکي شیخ له به ورسم، هغې به ما ته یو دم راوښي، هغې به ما ته وظیفه او درود راوښي، نو زه به د ګناه څخه خلاص او زه به پر کور باندې بېغمه ناست یم او د دم او درود په خاطر به زه تقواداره سم. زه هم دا د هغې خام خیالي ده، دا د هغې ناپوهي ده او دا د هغې د دین د ترتیباتو سره لاولتیا ده. نه د چا په وظیفه باندې سړی راګرځېدی سي، نه د چا په دم و درود باندې سړی راګرځېدی سي او نه د چا په تعویذ و ساش باندې سړی راګرځېدلی سي. په یو عمل باندې سړی راګرځېدلی سي، د خپل نفس مقابله کول. چې کله دې د نفس مقابله وکړه، د نفس په مقابله کولو باندې سړی په خپل محنت، په خپل عزم، په خپل قصد، په خپل همت د نفس په مقابله او پر نفس باندې بوج راوستل، په دې اعمالو سړی راګرځي، په هغه شانو باندې سړی د ګناه څخه نه راګرځي. زه ډېر ځله دا وایم الله تعالی انسان ته خپل نفس همت ورکړی دی او دا همت د انسان دا ډېر لوی عمل دی او ډېر بهترین شی دی. علماو لیکلی دي د انسان د همت مثال داسې دی لکه ربړ چې کله دونه ونسې کشنی دی، چې کله دومره سره کش کې دومره لوی شي. نو په همت کې الله تعالی ډېر غټ استعداد یې دی او همت د یو ډېر لوی استعداد په شکل الله تعالی په انسان کې یې دی. د نفس مقابله په همت باندې کول، د نفس مقابله په قصد باندې کول او د نفس مقابله په عزم باندې کول. خلکو همتونه غلط استعمال کو او خلکو په خپلو همتو باندې ډېر غټ غټ کارونه وکړو، لیکن ته د معمولی ګناه په مقابله په همت باندې څنګه نشې کولی او سبا به د الله تعالی په حضور کې د دې عذر څنګه پیښې. تاسو ګورئ خلکو غلط همتونه در کومه ځای ورسول. تاسو چې د هر ملک فوجان وینئ چې کله دی د فوج په صلاحیت په ده کې پیدا کوي، نو باقاعده د دې ځای څخه تر هغه ځای پورې رسۍ ورته جاري کړي. بیا دی په دې خپل همت باندې په دومره مشق او محنت باندې دا همت څه دی دا کار واخلي، پر دې رسۍ باندې روانې در هغه ځای ورسي. دا څه دي دا د هغې همت دی او ډېر ځله یې کړ نه بل سړی هم پر وژه باندې اخیستی او د هغې سره سره دی د دې رسۍ د یو کونجه سره بله کونجه پورې پر دې رسۍ باندې روان دی، هغې خپل همت پر کار باندې واچوی. لیکن د نفس به څه مقابله وي، د سترګو ښکته کولو به څه مقابله وي او د ژبې راګرځولو به څه مقابله وي چې خلک په همت باندې هغه ځایو ته ځان ورسي او ته په دې خپل همت باندې خپل د نفس مقابله نشې کولی. نو د دې همت پوښتنه به الله تعالی ته بیا په قیامت کې څنګه ورکوي. ما درته ویل خلکو په همتو باندې څه وکړو. هارون رشید بادشاه مخ ته یو سړی راغلی، ورته حضرت زه ډېر ناوله د کمال مې زده دی. هغه ورته څه کمال دې زده دی؟ ورته د دې میدان وایي ته زما کمال ته ګوره، د دې میدان په مابین کې ستن جګه کړه او پر دې ځای باندې ور ودرېدی، دا سپڼسۍ د دې ځای څخه ور وغورځوئ، هلته در ستن ووتې. حالانکه ستن دلته په لاس کې نیول او پر دې ځای باندې دا ستنې په سرې کې سپڼسۍ داخلول دا سړي ته ډېره مشکله ده، ډېر ځله نه پرله برابرېږي. لیکن هغې دومره مزاوله، دومره تجربه، دومره محنت او په خپل همت باندې دومره زده کړه کړې ده چې د دې ځای څخه به سپڼسۍ ور وغورځوئ، هغه به سیده در هغه ځای ورځي. هارون رشید بادشاه چې کله د هغې دا کمال ولیدی نو هغې ډېر ورته حیران سو. مارای خپل خزانچې راوغوښتی چې دې سړي خو نن داسې کمال ښکاره کوي چې په ټوله زندګي کې ما داسې کمال نه ولیدلی. مارای ورته وویل چې ته به داسې وکړې چې د خزانې څخه به 10 دراهیمه ده ته په انعام کې ورکړي او چې کله در دروازې واته یو 10 ګوټونه به پر دا سر مو ووایي، باره به په دغه شکل د دربار پسې واخلي. چې کله دغه سړي سره دا معامله وسوله نو د دربار وزیران دستې پوښتنه ځینې کوي حضرت ولي یو طرف ته دی په انعام کې څه وله ورکړو، د هغې څه وروسته دی پر سر باندې ګوټونه. نو د ورته ویل انعام خو مې په دې کې ورکوي چې سړي څومره غټ همت کړی دی
او په دې همت باندې څومره لوی کار کړی دی او څومره محنت یې پر دې خپل همت باندې کړی دی، لیکن هغه سزا په دې باندې ورکوم چې کاش د خپل همت په یو داسې کار کې استعمال کړی وی چې د انسانیت دپاره د دنیا ګټه وی، یا کاش د خپل همت په یو داسې کار کې استعمال کړی وی چې د ده دپاره د آخرت ګټه وی، نن به د خپل همت څومره ګټه ولاسته کړې وی. لیکن په دې کې چې هلته ستن ولاړه ده او دی د دې ځاسمنڅۍ ورغورځي در ستن وځي، دا د ده ټوله همت و چې الله څومره استعداد ورکړی و د پر دې باندې خرڅ کړي او دا یې ټوله ضایع کړي. نو مقصود می دا دی چې همت خلکو غلط استعمال کوي او په همت باندې خلکو ډېر لوی لوی کارونه وکړو، نو په دې خاطر باندې همت پر کار باندې اچول. حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دي چې د ټولو تصوف خلاصه دا ده، د ټولو تصوف حاصل دا دی چې په کم ځای کې د انسان زړه و یو عبادت کې سستی کوي، د شپې نسې راکښېنستلی زړه دې سستی کوي چې لمونځ نسم کولی، بل وخت د جماعت د لمانځه وخت دی د کوره نسې راولاړېدلی لمونځ زړه دې سستی کوي، نو د هغې سستۍ مقابله د همت په چستی باندې کول، په دې خپل همت سره پر دې خپله سستی قابو راوستل او په خپل زړه کې چستی راوستل او هغه عبادت دستی کول. او چې د کومې ګناه د پرېښولو په خاطر تا ته سستی ده او تا ته مشقت دی هغه ګناه نسې پرېښولی، نو د هغې د پرېښولو په خاطر خپل همت پر کار اچول او د همت په خاطر په دې زړه کې چستی پیدا کول، هغه کار ضرور کول او دا بار بار کول د دې بار بار کولو سره الله تعالی د انسان د الله تعالی سره رابطه مضبوطه کیږي او د دې په کولو سره الله تعالی انسان ته ډېر لوړ همت ورنصیب کوي. بیا انسان د عبادتونو په کولو کې هم ډېر غښتلی او بیا انسان د ګناه څخه په پرهیز کولو کې هم ډېر تکړه وي چې هر ځای د عبادت د سستۍ مقابله په همت باندې کول او هر ځای د ګناه د پرېښولو سستی چې ګناه نسې پرېښولی د هغې مقابله په همت باندې کول، بیا به الله تعالی د همت کې ډېر برکت اچي. نو زما مقصود دا دی چې د دې مقابله په همت باندې کیږي، یو خبره او همت کې مضبوطیا راوستل او همت راپورته کول او همت قوي کول او د همت په قوت باندې د شیطان او د نفس مقابله کول، دا د تقوا هغه اسانه لار تقوا زندگی کې پیدا کول. اوس یوه خبره دا ده چې همت څنګه مضبوطه کیږي. د همت د مضبوطۍ دپاره یوه طریقه ده د هغې خلکو سره کښېنستل چې کوم چاته الله تعالی عالي او لوړ همت ورکړی، د هغې مجلسو له ورتلل، د هغې مجلسونه اورېدل، د هغې برکات پیدا کول، د هغې په مجلسو کې همیشه وخت تېرول او د هغې ویناګانې اورېدل چې هغې په خپل همت باندې د ګناه څخه ځان خلاص کړی دی. الله تعالی به د هغې د همت هغه قوت تا ته رانقل کوي، الله تعالی به تا ته هم د غومره لوړ همت درفه نصیب کوي. ځکه د دې فرمان الله تعالی قرآن کریم کې کوي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصالحین. تقوا به هم کوي، که چیرې د تقوا په پیدا کېدلو کې همت کمزوري کوله نو وکونو مع الصالحین د نیکو خلکو مجلس به کوي. ځکه دا ښکاره خبره ده چې کله د غافلو انسانانو په مجلس کې کښېنې چې هغوی ټوله ورځ د لږو ډېرو په فکر کې دي، هغه ټوله ورځ د ګټې او د نقصان خبرې کوي، هغه ټوله ورځ د آخرت د خبرو څخه غافله دي، نو دا ښکاره خبره ده چې هغه غفلت دستي ستا دماغ ته رانقل کېږي. او که چیرې د داسې چا په مجلسو کې کښېنې چې هغه د آخرت خبرې کوي، د حساب و کتاب خبرې کوي، د الله حضور ته د پیښېدلو خبرې کوي، د قبر د زندګۍ خبرې کوي او هغوی د آخرت زندګۍ ته ډېره بیداره زندګي تېروي، نو هغه بیداري د هغوی د دماغ څخه ضرور ستا زندګۍ له رانقل کېږي. نو د همت د قوت یوه طریقه دا ده چې د داسې چا په مجلسو کې کښېنستل چې الله تعالی هغې انسانانو ته ډېر لوړ همت ورکړی. تاسو ګورئ پیغمبر علیه صلات وسلام سره د صحابو زندگی تیرېده، د هغې کم همت و، د هغې د همت کم استعداد. عربو کې د شرابو ډېره مینه وه. د پیغمبر علیه صلات وسلام د راتګه څخه مخکې د عربو معاشره په شراب نوشي او په شراب خوري کې بالکل مستغرقه وه. چې تاسو کله عربي ادب وایاست، په عربي ادب کې د شرابو 200 نومه دي. د دوی په ژبه کې شراب په 200 نومو یادېدو
چې کم شراب به د سهار و د هغې جلا نوم چې کم شراب به د غرمي و د هغې به جلا نوم چې کم شراب به د ماښام و د هغې به جلا نوم چې د شرابو سره به د اوبه ګډې کې جلا نوم و چې 2 قسمه شراب به د سره ګډ کو په عربي ادب کې د دې جلا نوم او باقاعده به د عربو شعراو پر دې غټې غټې قصیدې ویلې او د دې بچی چې به اول رالوی کېدی چې په شو په هوش کې به راتلی په څه به پوهېدی د ټولو څه مخکې به دوی د شراب نوشۍ طریقې ور زده کولې. نو د عربو په خپله زندگی کې د شرابو سره ډېره مینه او شراب په دنیا کې هغه بدترین عمل دی چې کم اعمال انسان عادي کوي د انسان عادت جوړیږي او په ټولو کې طبیبانو لیکلي دي چې په هغو کې بدترین عمل شراب دی. نور اعمال بیا سړی د ځانه په اسانه لرې کولی سي لیکن شراب چې عادت جوړ سي د هغې لرې کول بیا انسان ته ډېره مشکل دی. نو د پیغمبر علیه صلات وسلام د راتلو څخه مخکې هغه د عربو معاشره په شرابو کې ډېره ننوتلې معاشره وه او چې کله مدینه منوره روانه د زندگی د الله تعالی د طرفه یو دم د شرابو حکم د حرمت راغلی الا ان الخمر قد حرمت شراب پر تاسو باندې حرام. اوس هغه معاشره چې د هغې زنانه و نارینه د هغې مشر او کشر د هغې زندگی ټوله په شرابو کې لاهو روانه ده او هغې ټوله د شرابو عادي دي هغې د خپلې زندگی تصور بغیر د شرابو نسی کولی لیکن په دې معاشره باندې یو دم د الله تعالی فیصله راغله چې شراب حرام. دې وخت کې مدینه منوره کې چې کم چا غوږ ته ازواز ورسېدی چې کم چا د شرابو پیله پورته کړې وله چې کم چا غړپ خولې ته رسولی و هغه پر هغه ځای باندې توکې. حضرت انس رضی الله عنه وایي چې کله د شرابو حرمت را رسېدی او په دې وخت کې د شرابو محفل روان دی زه پخپله په دې محفل کې ساقي یم پر دې خلکو شراب ګرځوم لیکن چې کله د شرابو حکم را ورسېدی چې کم چا په خوله کې شراب اچولي و هغو پر هغه ځای باندې توک او بیا 3 ورځې په دننه کې د مدینې منورې شراب په داسې شکل باندې ځای سو چې د مدینې په کوڅو کې د شرابو ولې بهېدلې ځکه د صحابو استعداد د صحابو همت د صحابو عزم دا د پیغمبر په صحبت کې ډېر قوي سوی و. پیغمبر علیه صلات وسلام ته چې الله تعالی کم عزم ورکړی کم همت یې ورکړی او پیغمبر علیه صلات وسلام سره چې د همت کم استعداد د صحابو د پیغمبر د مجلس په خاطر هغه همت دوی ته را نقل سو نو بیا هغوی سره هغه همت دی چې نفس د شرابو هر څومره غوښتنه کوله او نفس د شرابو هر څومره تقاضا کوله او نفس د شرابو هر څومره عادي و لیکن چې د الله تعالی د طرفه فرمان راغلی بیا په هغه ځای باندې هغې یکدم پاته سو بیا چا د شرابو طرف ته ونه کتل. نو که سړی په ځان کې همت مضبوطه کوي یوه علامه یوه طریقه د همت دا ده چې هغوی به مجلسونه د هغې خلکو سره کوي چې کوم چاته الله تعالی مضبوطه همتونه ورکړي او دویمه طریقه دا ده چې کله دی په همت باندې ګناه پرېږدي نو د ګناه د پرېښولو په وخت کې به دی د الله تعالی طرف ته متوجه کیږي یا الله ما ته د همت را کړی دی زما په همت کې برکت واچوه یا الله زما همت کې دومره قوت پیدا کړه چې د هغې په خاطر د دې ګناه څخه زه ځان وګورم یا الله زما همت دومره را مضبوطه کړه چې د هغې په خاطر زه د نفس مقابله وکړم او یا الله ما ته په همت کې دومره قوت او طاقت راکړه چې د هغې په خاطر باندې د نفس د دې غوښتنې جواب زه ووایم او نفس زه قابو کم او په دې نفس در پښو لاندې کم او دا نفس ما په دې ګناه باندې اخته نه کړي. نو الله تعالی طرف ته توجه کول. حضرت یوسف علیه صلات وسلام ته الله تعالی مدینه زندگی ورکړې وه امتحاني زندگی وه یو زنانې چې د عزیزي مصر د کور زنانه ده هغې په کوټو باندې نه ناستې ځکه د شکل د هغې په مقابل کې د غلام په 7 کوټو باندې د ننه نه ناستې او ټول یې د ده پر مخ باندې د دننه خواصه تاله و کلف کې او چې کله یې 7 کوټې ته ورساوی نو هغه زنانه د ځوانۍ زمانه ده د حضرت یوسف علیه صلات وسلام سره د نبوت استعداد او قوت او ځواني او حسن دی نو هغه زنانه ورته قالت هیت لک هغې د زنا مطالبه وکړه هغې چې کله د زنا او د ګناه مطالبه وکړه قرآن کریم وایي ولقد همت به وهم بها په بشري تقاضا باندې د حضرت یوسف علیه صلات وسلام په دماغ کې د ګناه وسوسه راوګرځېدله لیکن حضرت یوسف علیه صلات وسلام څه کوي
حضرت یوسف علیه السلام ته دا ور معلومه ده چې دا ټولې دروازې کلف دي، لیکن د هغې باوجود حضرت یوسف علیه السلام د دې ځای سم قال معاذ الله انه ربي. حضرت یوسف علیه السلام دستی خپل رب په دماغ کې راوستی او خپل د نبوت خاندان په دماغ کې راوستی او د خپل رب و مخ ته د شرمندګۍ احساس برای ځینې منډې کړې. اوس دا ور معلومه ده چې در دې ځای پورې دروازه هم کلف ده، در دې ځای پورې به زما منډې نور خو نه سم تللی. لیکن حضرت یوسف علیه السلام ته چې الله تعالی څومره وس د ګناه څخه د محفوظیت ورکړی د هغه خپل وس تمام کړی، بس د خپلې حصې کار ته په خپله وکړه. الله تعالی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ته زما پر طرف را میدان کړه، لارې خلاصول زما کار دی. چې کله دروازې ته را رسېږي اوله دروازه الله ورته خلاصه کړه، دویمې ورته خلاصه کړه، درېیمې ورته خلاصه کړه، ټولې لارې ورته خلاصې کړي. نو یو خپل همت کول در ځای پورې ځان د ګناه، او دویم حضرت یوسف علیه السلام دستي لاس پورته کړو والا تصرف کیدهن، یا الله که دې زه د دې مکر څخه نه وای خلاص کړی اسبو الیهن، زه به په دې ګناه کې مبتلا سوی وی و اکم من الجاهلین، نن به زه د جاهلانو په ډله کې راپورته کېدلی. نو دوی لارې د ګناه څخه د بچاو ما بار بار دا ویل چې دا خبرې مه کوئ چې یا ما ته تعویض راکړه یا دم راکړه یا وظیفه راکړه، په دې خبرو باندې نه ده. خپل همت پر کار اچول او د همت قوت د الله تعالی څخه غوښتل او د همت په زور باندې د دې خپل د نفس مقابله کول. خو لیکن دا د یوې ورځې خبره نه ده، دا ډېر اوږد منزل دی. په دې منزل کې سړی ګزارېږي، یو ورځ چې ولاړې درې ځایه پورې بیا دې نفس را ګزار کې ګناه در باندې وکړي، مایوسه کېږه مه دوباره د نفس مقابله. دویم ګټ یې در باندې وکړي بیا د نفس مقابله، 10 واره ګزار کړې په دې لار کې بیا د نفس مقابله. دا د مایوسۍ لار نه ده، دا د ناامیدۍ لار نه ده. الله تعالی به دې ضرور یو منزل ته رسوي، او هغه منزل د تقوا دی او هغه منزل د صراط مستقیم دی. تاسو ګورئ یو ماشوم بچی چې کله سایکل زده کوي، چې کله در دې ځای پورې ورسوي بیا ګزار سي، لیکن نه مایوسه کېږي. چې کله در بله ځای پورې ورسوي بیا ګزار سي، مایوسي نه ده. چې کله در بله ځای پورې اخر الله تعالی هغه خپل مقصد و منزل ته ورسوي، بیا هغه ماشوم بچی دی د ډېر منزل د ډېره مشق وروسته د ډېرې مزاولې څخه وروسته سړی منزل ته رسېږي. نو د نفس مقابله دا په همت باندې کېږي، او د دې غوښتنه او د دې همت د قوت غوښتنه د الله تعالی څخه کېږي، او په دې لاره کې نه ستړېدونکی مزل کول، او په دې لار کې د مایوسۍ سره نه مخامخ کېدل. که 10 واره ګزار سي، که د 10 واره شیطان بیا په هغه دوکه کې بیا هم د ځان دشمن بوله او د هغې مقابله ته تیار اوسه. آخر به الله تعالی هغه ستا در لاس لاندې کوي، او چې کوم منزل دې په نیت کې دی الله تعالی به دې هغه منزل ته رسوي. هغه منزل تقوا ده، او هغه تقوا زموږ مقصود دی، او هغه د پیغمبر علیه السلام غوښتنه ده. او پیغمبر علیه السلام حضرت سلیم بن جابر ته هغه وصیت غواړي، نصیحت غواړي، دی ورته علیک باتقاء الله، تقوا ته ځان ورسوه. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی پر تقوا راولي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي.